إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك فإجازت حضرت علامہ مولانا پیری طریقت رہبر شریعت منبع الفیوز والبرکات حضرت وزیر صاحب اطال اللہ تعالی حیاتہ وادام اللہ تعالی فیوزاتہ علینا وعلى سائر الخلان او د نور علماء کرامو په اجازت باندې ز حقیر فقیر سرتافا تقصیر ستاسو معظم مکرم حضور تا مخاطبیم الله رب العزت دی ماتا ددا سے اخص الخواص اولیاء په مجلس کې دخو الفاظ توفیق را نصیب کړي او ثانیاً دی منګ او تاسو ټول ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق او محبت را نصیب کړي معززو د نور علماء وخنن سم مختصر درتا د محبوب علیہ السلام عشق او محبت د صحابه او پزړونو کې په کم انداز وو دا درته بیانو ما او خلق لګیا دي خپل خواریانی کوي او خپل باداران خوشالي ہر سوک لگیا دا چون سہر سبا شود مردم بکار روان بلا کشان محبت بسوئی یا روان یا بلا کشان محبت بکوئی یا روان ہر سڑے خپل بادار خوشالی او د خپل بادار د خوشالولو د پارا اظہار ما فی الضمیر کئی خلق لگیا دی الک مولود شریف بدعت دا دام سوک خوشالی او آغا خلق چشپورز دا آقای نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم با عشق و محبت کی دغشان تا محفلون جوڑی دا دوارو جیہان و سردار محمد عربی خوشالی اللہ دی منگ نہ خوشحال ہے محترمو سوک لگیا دی الکا تخصیص نشتاو تعین نشتاو دا بدعتو دا پلانو دا بستان دا دی خلقو شاتا دا چالا سن دی او ٹزو کی ٹپئی پا شا باندے چه شابا تا زمان دا خبرو دا پار لڑ سپیکر شا دا زمان خبر اورا سو یو زیتا دا خپل خبره د اغه چا نه دی چې اغوی لګیا دی په میلاد شریف باندې ردونه کوي دا د دوی خپل خبرې نه دي میلاد بدعت دا او پلان دا او بستان دا ارشی کې دا تقسیم راتلیش دا څومره کائنات چې تاسو ګورئ یو طرف ته حسن وی او بل طرف ته قبح وی په میلاد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کی علماء په دو طبقاتو باندې ویشل شوی دي یو طرف ته مجوزین دي بل طرف ته مانعین دي کوم علماء چې آغا
د میلاد په جواز باندې دلایل پیش کړي. هغوی هغه میلاد وایي چې هغه مشتمل په صفاتو په اخلاقو د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک وي. هغه وایي چې دا میلاد بالکل جایز ده. کم طرف ته چې مانعین د میلاد دي چې هغه اقل د علماو دي او اقل د ملت دي، بلکې جمهور فقها او جمهور محدثین مفسرین هغه په دې طرف باندې دي چې میلاد نبی صلی الله علیه وسلم مبارک یو مستحب عمل ده او ښایسته عبادت ده. کم چې مانعین دي هغوی مطلق میلاد ته منع نه وایي، بلکې هغه میلاد منع بولي چې هغه مشتمل وي په منکراتو باندې، په قبائحو باندې، د شریعت د اوامرو نه پکې سرغړونه کیږي. هغه میلاد هغوی ناروا ګڼلی ده او دا نن پکې راپاڅي تمیز پکې نه وي وایي بس میلاد بدعت. دا د بل چا خبرې دي، دا د دوی خپلې خبرې نه دي. زمونږ میلاد په قال الله قال الرسول په نعتخوانۍ په ذکر باندې مشتمل وي چې کله په دې عباداتو باندې دا مشتمل وي هیڅوک به تر قیامته پورې هم د دې میلاد د منع دپاره دلیل پیدا نه کي. الحمدلله د اهل سنه والجماعه څلور اصول دي. دغه شانته میلاد چې اهل سنه والجماعت کم میلادونه جوړوي هغه دپاره به څوک دلیل د منع پیش نه کي او نه به دا جرأت وکړي چې ووایي دغه میلاد بدعت. خو البته دومره به مجرمین وي هغه خلک چې هغوی خبره اورېدلې د بل چا نه چې میلاد بدعت ده، دومره به جرم کې اخته وي چې هغوی دا میلادونو تمیز نه کوي او په خپلو تقاریرو کې دا خبره نه کوي چې هغه میلاد چې نوم د میلاد ورته ورکوي او هغه مشتمل په محرمات و منکراتو وي، یا هغه میلاد ناروا و بدعت ده کم میلاد کې چې د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک مرتبه د رسالت نه مرتبه د الوهیت ته څوک ورسوي. میلاد وی د دې دپاره چې د محبوب علیه السلام مبارک سیرت بیان شي چې دا د الله محبوب ده، د الله رسول ده او چرته د ځان نه افراطیان جوړ نه کوي چې مرتبه د الوهیت ورته ورکوي او چرته د ځان نه تفریطیان جوړ نه کوي چې د محبوب علیه السلام مبارک مرتبه که احد الناس ته ورسوي او وایي چې هغه هم یو سړی و موږ هم یو انسان. معززو په دې طرف باندې نظم صرف تاسو ته یو نعت وایم او صرف یو دو واقعې درته د صحابه ووایي. محبوب علیه السلام مبارک مینه او محبت د صحابه سره په کم انداز کې و او ان شاء الله ذاکرین خو به هم ذکر را سره کوي که نه، خو چې داسې ذکر وکوي که نه چې دا منکرین هم په دې باندې پوه شي او د هغوی په زړونو کې هم جذبه راشي او سبا دلته موږ سره یو ځای په میلاد کې کینی. داسې ذکر وکړو موږ. او د والضحی رخسار دی او د سپین مخ په لیدو دی پرشتي نه مړې دي لمینې دی جانانه زمانې نه مړې دي او لمینې دی جانانه
او بس بالمخ والضحى او د سپین مخ لیدو دی پرشتي نه مړې دي او لملي دی جانانا زمانې نه مړې دي لملي دی جانانا زمانې نه مړې دي او لملي دی جانانا زمانې نه مړې دي او لملي دی جانانا زمانې نه مړې دي یاره د محبوب د مینې نه مې قربان کې راسه د محبوب د مینې تپوس د صحابو نه وکړئ یاره د محبوب د مینې تپوس د عمر فاروق نه وکړه د محبوب د مینې تپوس د ابو بکر صدیق نه وکړه د مینې تپوس د ابو هریره نه وکړه یاره د محبوب د مینې تپوس د حضرت علی نه وکړه حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی محبوب علیہ السلام مبارک ترا گئے قربان دالا محبوبہ زمادا پزلپو کے درے قسم زلفان وی لما جمع وفرا دا لما میڑے رخوا خدا محبوب علیہ السلام مبارک ورتسوئی ابو قتادہ تا نعم اکرمها لما زلفان پر خودل دیر خکار دا وګورلو ابو قتادہ تا د دې اکرام کوا عزت کوا عزت راوی فرمائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ د محبوب علیہ السلام دی خبر دمر خون ورک یاره دمر پزړ کی مين ورته پیدا کړه چې محبوب لغل ملرا وی چې دا ډېر کار دا عزت کوي د محبوب مینی پزړ کی انقلاب راوس کان یرجلها فی کل یوم مرتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم فاکرمها ابو قتادہ تب پورس کی دو ځل خپل زلفان منزل چادر نه تاسو کا ابو قتادہ تا دومره تکلیف ولی کئ هغه ورته محبوب ویلی چې د لمه عزت کوا زده محبوب د دې خبرې د پاره محبوب ور سره مینا کړی دای زده ورځي دو ځلې زلفان دا وینځم او ګمنځوم دو ځلې زلفان غړو ما محبوب ور سره مینا وا یاره د محبوب مینا ور سره وکنه د محبوب د مینې په خاطر زه دو ځلې ګمنځوم دا د محبوب محبت ور سره ده سبحان الله د سپین مخ په دیدن دی پرشتي نه مړې دي لمیلی دی جانانا زمانی نه مړې دي او لمیلی دی جانانا زمانی نه مړې دي او لمیلی دی جانانا زمانی نه مړې دي او د سپین مخ په دیدن دی پرشتي نه مړې دي او د سپین مخ په دیدن دی پرشتي نه مړې دي او د سپین مخ په دیدن دی پرشتي نه مړې دي بار بار دی دا ورتللو راز همدا چې و جانانا سبحان الله یاره لک په شوق باندې سبحان الله وای یاره دومره په شوق باندې وای چې محبوب علیہ السلام پر روزه کې تاسو نه خوشحال شي ما من يوم إلا وتعرض علي أعمالكم هر ورستاسو عملنا ما ترى پیشکیگی ان وجدت خيرا حمدت الله کستاسو اعمالو کی